ملګرو اول خو دعا وکړئ چې الله پاک اسرائیل تباہ او برباد کړي او په فلسطینیانو باندې خپل خاص رحم وکړي. تاسو په دې ویډیو کې دغه کتلی شئ چې دا مؤذن دی چې اذان کوي او جاړي. فلسطین د غزا درد موږ دومره بې اتفاقه یو، دومره کمزوري شوي چې د خپل مسلمان ورور پوښتنه نشو کولی. یا الله په موږ باندې ورحمېږي، د فلسطین په مسلمانانو باندې خاص رحم وکړي. د روژې مبارکه میاشت او د اسرائیل داسې بریدونه چې په سلهاو فلسطینیان یې پکې شهیدان کړل، الله هم تباه او برباد کړه. الله دې فلسطین خیر آزاد کړي دې ظالمونه، او الله دې دا اسرائیل تباه او برباد کړي. ټول امین وایي.